السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. په لومړي سر کې خو ټولو افغانانو ته د سترې بریا مبارکي وایم. افغانستان وکولی شول چې بنګلادیش ته په دویمه 500 اوریزه لوبه کې هم ستره ماتې ورکړي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ډېره خوندوره په زړه پورې توپخونه وکړله. په ټاکل شویو 500 اورونو کې د نورو لوبغاړو په سوځېدو سره 321 منډې جوړ کړلې. د افغانستان په ګټه باندې رحمان الله ګربز په 125 باله باندې 145 منډې جوړ کړلې. همدارنګه ابراهیم ځدراڼ په 119 باله باندې 100 منډې جوړ کړلې چې د بنګلادیش لوبډلې ته 332 منډې هدف کېښوی. د 332 منډو هدف په تعقیب کې بنګلادیش لوبډلې ډېره خرابه بې خونده توپخونه وکړله. 43.2 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 189 منډې جوړ کړلې چې د بنګلادیش په ګټه بیا مشفق الرحیم 90 منډې جوړ کړلې او بل لوبغاړي 25 منډې جوړ کړلې. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بیا ډېره خوندوره په زړه پورې توپ اچونه هم وکړله. په ځل اکبر کې مجيب رحمان، راشد خان ارمان، محمد نبي عیسی خیل څلور واړه ښه بالینګ وکړ، خو عظمت الله عمرزی، سلیم سایپه بیا خاص ونه ځلېدل. د افغان لوبډلې په ګټه په ځل اکبر کې مجيب رحمان بیا درې لوبغاړي وسوځوله، راشد خان 2، محمد نبي بیا یو لوبغاړی وسوځوی. بنګلادیش ته په 142 منډو باندې ستره ماتې ورکړله. ټولو هیوادوالو ته د بیا هم مبارک وي. که مو چیرې دغه ویډیو خوښه شوې ده په چینل کې نوي یاست نو حتما زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.